نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې لمونځ د اسلام یو اهم رکن دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته کمی ته فکر وکړو نو هغه به خپل مشکلات د لمونځ په وجه حل کول. هغه به چې لمونځ وکړو نو د دې مشکلات به حل کېدل او که کوم مشکل به ورته پیښ شو نو دی به ډایرکټ رجوع د لمونځ طرف ته کړه. او نبی علیه السلام فرمایي چې لمونځ د ما د سترګې یخولی دی. او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین واقعي کمی ته وګورو، صحابي 3 غشي لګیږي خو لمونځ نه قطع کوي. نو لمونځ د اسلام یو مهم رکن دی. د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجتونه په لمونځ پوره کړل. خو لیکن که وس موږ خپل ژوند ته فکر وکړو، خپل حالاتو ته فکر وکړو، لمونځ کو خو لیکن د زړه نه مو غم فکر خفګان نه لرې کیږي، مشکل مو نه ورڅخه حل کیږي، مرض مو نه ورې کیږي او هیڅ مشکلات دې موږ نه ورسره حل کیږي، نو موږ هم لمونځ کو، دی لمونځ نه کړو. نو څه وجه ده چې د موږ په لمانځه باندې مشکلات نه حل کیږي، د دې مشکلات په حل کېدو څه وجه ده چې دی به لمانځونه په مینه او په شوق باندې کړو، چې کله به ستړي شو نو لمانځه ته به یې رجوع کړه. د زړه یخولی، د سترګې یخولی به یې په لمانځه باندې کړو. موږ د لمانځه نه تنګېږو، موږ د لمانځه نه ستړیږو. وجه څه ده؟ اصلي وجه او لامل چې دی هغه دا ده چې موږ لمانځي نه دي زده، موږ لمانځي نه دي برابر. موږ چې کوم لمانځونه کوو دا لمانځونه کامل لمونځ نه دی، خامخا د موږ په لمانځه کې څه غلطۍ دي. نو انشاءالله دې نه وروسته به یو کتاب شروع کیږي چې په هغې کې به د لمانځه په اړه د لمانځه مسایل، فرض، سنت، واجبات او د سجده سوي مسایل دغه به انشاءالله که بیان کیږي. الله جل جلاله د دې ما لمونځ هم صحیح کړي او څوک چې د موږ ویډیوګانې ګوري هغې لمونځ الله جل جلاله صحیح کړي. نو تاسو صرف دومره وکړئ چې د موږ چې کوم یوټیوب چینل دی او کوم فیسبوک آی ډي ده هغه در سره فالو کړئ او فیسبوک او یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله وخت په وخت به تاسو ته دغه ویډیوګانې راوړلی کېږي.